د اوداسه سنتونه چې دی لس دي. البته دا عدد د حصر دپاره نه دی، بلکې نور اوداسه سنتونه هم ډېر زیات سته. اول سنت د اوداسه چې دی بسم الله د الله پاک نوم ویل دی په شروع کې د اوداسه، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم ویل دی. البته چې هغه د اوداسه ځای به پاک وي او دی به هم پټ وي په لباس سره، نو په خوله به باندې به وایي. او کچېرې بیا داسې و چې دی لڅ وي یا پټ وي خو په مردار ځای کې ناست وي، نو بیا دې په زړه کې ووایي او په خوله دې نه وایي دا بسم الله. دویم سنت د اوداسه پریولل د لاسونو دي 3 ځله مخکې د داخلوالي د دې دواړو لاسو ولوشي ته. یعنی چې کله د اوداسه اراده وکړي نو د هر څه مخکې دې یو ځل دواړه لاسونه پریولي، بیا دې خپلې اوبه د لوښي څخه په راواخلي. البته که چیرې د اوبو د راخیستلو شی نه و او که بیا داسې و چې نلکۍ یا ګډوه وه یا بل لوښی و، نو بیا دې د اوداسه په شروع کې دواړه لاسونه پریولي. دریم سنت د اوداسه مسواک استعمالول دي. د مسواک موضوع خو ډېره غټه ده، یوازې 55 فایدې تقریبا په رد المختار جلد اول صفحه 255 کې راخیستې دي. څلورم سنت د اوداسه د خولې پریولل دي. پنځم سنت د اوداسه پزې ته اوبه وراچول دي. ګوري، یو استنشاق دی، بل استنشار یا امتخاط دی. استنشاق یعنی پزې ته اوبه وراچول. استنشار یا امتخاط معنا د پزې څخه اوبه راپاشل، لرې کول، ایسته کول، یا په بله معنا پزه څنډل. نو استنشاق او استنشار دواړه سنت دي د اوداسه لپاره په داسې حال کې چې استنشاق به په راسته لاس سره وي دا پزې ته چې اوبه وراچي، او استنشار به په چپه لاس سره وي. شپږم سنت د اوداسه چې دی مسح کول د وجو دی په اوبو سره د سر. یعنی یوه سنت طریقه خدا ده چې مسح د غوږو وکړي، بله مستحب طریقه بیا دا ده چې د سر په اوبو سره وي، نورې نوې اوبه به نه ورته رااخلي، دا بیا مستحب په سنت کې سو. وهم سنت د اوداسه چې دی خلالول د ژیرې دی په ګوتو سره، که چیرې دا ژیره ګڼه وه. دومره خبره ده که چیرې دا ژیره سپکه وه یعنی ګڼه نه وه، نو فرض کېږي رسېدل د اوبو ولاندې ته د ژیرې. د راجح قول له مخې ګڼه ژیره هغه ژیرې ته وایي چې وپای یا ودابېغ ته یې اوبه رسول ډېر سخت او مشکل وي، او سپکه ژیره بیا هغه ده چې وپای یا د دې ژیرې وبېغ ته اوبه رسول مشکل او سخت نه وي. نو که ژیره ګڼه وه بیا یې وپای ودابېغ ته اوبه رسول فرض نه دي. که ورسول سي خو ډېره ښه ده، او که ورسول نه سي بیا پروا نه کوي. او که سپکه وه نو بیا یې وپای ودابېغ ته اوبه رسول فرض او لازمي او ضروري دي. که ونه رسول سي اودس او لمونځ یې نه صحیح کېږي. همدارنګه سنت دی خلالول د پښو د ګوتو، په شرط د دې که نوې سره مشرتې. داسې خبره ده که چیرې وې دا ګوتې سره مشرتې نو بیا فرض کېږي رسول د اوبو و منځته د دې ګوتو. دا مسله بیا د مخکې مسلې په شکل تشریح ده. خلاصه یې دا ده که چیرې دا ګوتې د پښو ګوتې وي او که د لاسونو ګوتې وي سره مشرتې وي، مشرتې دا معنا چې په خپله یې اوبه و منځته نه ورتللې، نو بیا یې خلالول یعنی و منځته یې اوبه رسول فرض او لازمي دي. او که سره مشرتې نه وي یعنی د عادي پریوللو په وخت کې یې اوبه و منځته ورتللې، نو بیا یې خلالول فرض او لازمي نه دي بلکې سنت کار دی. او په حدیث شریف کې راځي چې تاسې ګوتې خلال کړي تر څو د دوژخ اور یې نه کړي خلال، او کما قال علیه الصلاة والسلام. اتم سنت د اوداسه تکرارول مکررول د پریوللو دي و 3 ځلې ته. څنګه؟ یعنی هر اندام د اوداسه له اندامو څخه 3 ځله پریولل دا سنت دی، او یو ځل پریولل یې دا بیا فرض دی. هغه بحث مخکې تیر سوی ذکر سوی دی. نهم سنت د اوداسه استنجا وهل دی، په ډبره سره او یا په لوټه سره او یا په هغه شي سره چې د ریږې پر ځای د ډبرې او لوټې. ګورئ د استنجا بحث خو ډېر زیات دی، خو دومره ویلی سم چې استنجا پر 5 قسمه ده. اول فرض، دویم واجب، دریم سنت، څلورم مستحب، پنځم مکروه.
اول هلته فرض ده چې نجاست د درهم څخه زیات شوی وي. دویم او هلته بیا واجب ده چې نجاست د درهم قدر وي. او څلورم او هلته بیا سنت ده چې نجاست د درهم څخه هم کم وي. پنځم او هلته بیا مستحب ده چې نفس باد راوتلی وي. او هلته بیا مکروه ده چې هیڅ شی نه وي راوتلی. لسم سنت د اوداسه چې دی استنجا وهل دي په اوبو سره په وخت کې د شتون موجودوالی د اوبو. یعنی که چیرې فرض یا واجب نه وي نو بیا که اوبه وي نو په اوبو سره استنجا کول دا سنت دی.